په یوه کلي کې یو ماشوم هلک اوسېده چې د ښوونځي ویلو لپاره یې کور په کور شیان خرڅول. یوه ورځ د ډېرې لوږې څخه داسې حالت ته راورسېد چې نور یو قدم هم وړاندې تګ ونه کړ. هغه تصمیم ونیو ترڅو له یوه کور څخه د خوراک څښاک لپاره څه وغواړي. د یوه کور دروازه یې وټکله او یوه ښایسته پیغله په دروازه کې راښکاره شوه. هک پک پاتې شو او زړه نازړه یو ګیلاس اوبه وغوښتې. پیغلې د هغه په سترګو کې د معصومیت او لوږې نښې له ورایه ولیدې او له کور څخه یې د اوبو پر ځای یو ګیلاس شیدې راوړې او هلک ته یې ورکړې. هلک په حیرانتیا سره ور وکتل، په ورو ورو یې شیدې وڅښلې او پوښتنه یې وکړه: د دې شیدو په بدل کې زه تاسې ته څومره پیسې درکړم؟ پیغلې په ورین تندي او مسکا ځواب ورکړ: د خو په بدل کې موږ له چا څخه څه نه اخلو. هلک د پیغلې څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له هغه ځایه ستون شو. کلونه تیر شول. یوه ورځ هغه پیغله په یوې داسې سختې ناروغۍ اخته شوه چې علاج یې ډېر ستونزمن ښکارېده. ډېرو تکړه او پوه ډاکټران یې له علاج څخه پاتې راغلل او په رنځ د پوهېدو لپاره یې تر ټولو لوی شخصي روغتون ته ولېږله ترڅو د هغې رنځ تر نظر لاندې ونیسي. د روغتون تر ټولو مشر ډاکټر یې د امتحانولو لپاره راوغوښت ترڅو د دې نااشنا رنځ پیژندنه وکړي او د ناروغ علاج وکړي. کله چې رنځپوه د هغې پیغلې خونې یعنې کوټې ته ورننوت، سمدوره یې وپېژنده چې دا ښځه څوک وه. هغه د خپلې پوهې او پرلهپسې زیار وروسته په دې بریالی شو ترڅو د هغې رنځ تشخیص او علاج یې وکړي. په پای کې هغه ښځه رکه روغه شوه. ټولو خلکو رنځپوه وستایه، ولې هغه ښځه ډېره وېرېدله چې د روغتون او دارو یعنې دوا لګښت به څومره پیسې وي او څنګه به یې ورکوي، ځکه هغې د دې توان نه درلود ترڅو هغه لګښتونه پرې کړي. مشر ډاکټر د روغتون د مسؤلینو څخه د لګښت بیلونه وغوښتل او ټول لګښتونه یې په خپله غاړه واخیستل او د بیلونو په پاکټ کې یې هغې ته یو لیک ولېږه. کله چې هغې د لیک پاکټ ترلاسه کړ نو د لګښت په اړه یې د ویرې او ډار احساس سره پاکټ خلاص کړ او له سترګو یې د خوښۍ اوښکې ولاړې، له دې سببه نه چې د هغې لګښتونه رنځپوه په غاړه اخیستي ول، بلکې په لیک یې لیکلي وو: د روغتون ټول لګښتونه کلونه وړاندې په یو ګیلاس شیدو ورکړل شوي ول. نو درنو لیدونکو، څه چې کرې هغه به ریبې. نیکي باید د الله تعالی د رضا لپاره وي او په نیکۍ کولو سره باید له چا څخه طمع ونه کړو.